السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وي او د صحت کلمې په تن وي، شپې ورځې مو په خوشحالۍ او کامیابۍ سره پیل کړې وي. یو ځل بیا د فاین سټیپ چینل لارې راغلی یم، غواړم چې یوه ویډیو درته جوړه کړم. دغه ویډیو ډېره په زړه پورې ویډیو ده. اکثره دوستان به تاسو سره مخامخ کېږئ چې په واتساپ کې بولډ یعنې غټه لیکنه کړه. څنګه کولی شو یوه غټه او بولډ لیکنه وکړو؟ هغه دوستانو چې زما چینل نه وي سبسکرایب کړی او نه وي راغلی وي، زما چینل درسته سبسکرایب کړه او تر څنګ بیل نشان هم ووایئ ترڅو د زما ویډیوګانې د هر څه نه مخکې در ستاسو د مخه در شي. نو راځئ ویډیو شروع کوو. رو بشئ واتساپ ته به لوړ شئ، هغه چاته چې تاسو یې غواړئ چې لیکنه وکړئ. اول به څه شی وکړئ؟ سټار یعنې ستوری به کېږدئ. ستوری چې کېږدئ بیا به ټکس یعنې کوم پیغام چې تاسو غواړئ چې ورته لیږئ هغه ټکس پیغام به ورته ولیږئ. نو زه ورته لیکم وعلیکم سلام، څنګه یې وروره؟ دلته چې دغه جمله پرې راکړئ په دغه ټایم کې بیا څه شی کوئ؟ یو سټار به بله ولګوئ. نو لیکنه تاسو خپله وینئ چې بولډ شوه. نو په د لیکنې په پایل کې او په پای کې به سټار یعنې ستوری څه شی کوئ یږدئ، نه وروسته تاسو هغه لیکنه چې بولډ شي. نو تاسو وینئ چې زما لیکنه د بلې لیکنې په پرتله ډېره بولډ شوې ده. زه چې بله لیکنه وکړم هغه لیکنې سره ډېر تفاوت لري. اوس به تاسو خپله ووینئ زه بله لیکنه کوم. تاسو خپله ته ځیر شئ. ملګرو دغه ویډیو سکیپ کوئ مه او تر پایه راسره په غور سره وګورئ ترڅو دغه ویډیو کې تاسو هم یو څه ترې زده کړئ او نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ. هغه دوستانو چې زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ او تر څنګ یې بیل نشان هم ووایئ ترڅو زما ویډیوګانې در هر څه نه مخکې تر ستاسو په مخه درشي. نو وینئ ستاسو دغه اوله لیکنه وعلیکم سلام څنګه یې وروره، وعلیکم سلام وروره، دغه لیکنې ترمنځ څومره غټ تفاوت دی. نو اوس یې په انګلیسي لیکم چې په انګلیسي څومره غټ بولډ لیکنه ده. تاسو خپله وینئ چې په انګلیسي چې ولیکلی شي هغه څومره غټه لیکنه وي. نو تاسو همیشه کولی شئ چې یو چا سره لیکنه یې وکړئ نو په هغه پسې چې بولډ لیکنه غټه لیکنه وکړئ نو تاسو هغه بولډ لیکنه چې کوئ هغه په پایل سره سټار علامه کېږدئ او په خیر کې پای سره هم سټار علامه کېږدئ. نو وینئ دغه سټار علامې چې دي د سټار علامې چې دي دا په خیر کې په خپله ورسره ورکې شي دوستانو. تاسو ورته فکر دی چې هغه هر کله سټار علامه شروع کوئ هغه سټار علامه لګي، هر کله چې اخري کې جمله سره تاسو سټار علامه کېږدئ نو سټار علامې سره هغه سټار علامې ورسره ورکې شي او تر څنګ یې څه شي هغه وکړئ. نو تاسو وینئ دغه دواړه لیکنې ترمنځ څومره غټ تفاوت دی په انګلیسي او د پښتو ترمنځ چې کوم سره په بولډ لیکنه او کومه وړوکې لیکنه ده. هیله لرم ملګرو او دوستانو چې ویډیو مو لیدلې وي او یو څه هم ترې زده کړي وي. که چېرې ویډیو مو خوښه شوې وي نو تر څنګ یې زما ویډیو در سره لایک کړئ او تر څنګ یې سبسکرایب هم وکړئ او بیل نشان هم ووایئ ترڅو زما ویډیوګانې د هر څه نه مخکې تر تاسو ورسیږي. د بلې ویډیو لپاره د خدای په